بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې یو څوک د قرآن مجید تلاوت کوي یا د یو کتاب څه تعلیم کوي یا یو بیان شروع کړی وي او اذان شروع سي، نو آیا په داسې دوران کې به د ده دپاره څه کول پکار؟ تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. فتاوی محمودیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 420 هغه دا لیکلي دي چې اعلی خبره دا ده چې کله اذان شروع سي نو کتاب، تلاوت، تقریر دا دې بند کول سي او د اذان جواب دې ورکړي، او چې کله اذان وسو د اذان دعا دې ووایي، بیا دې تلاوت و تقریر شروع کړي لکه څنګه چې مخکې کوئ. په حواله سره د رد محتار جلد نمبر اول صفحه نمبر 398 او دا غرنګه البحر رایق جلد نمبر اول صفحه نمبر 451. فتاوی علمگیری جلد نمبر اول صفحه نمبر 55 او دا غرنګه صحیح البخاری جلد نمبر اول صفحه نمبر 86 او صحیح مسلم جلد نمبر اول صفحه نمبر 166 او اذان جواب دی ورکی، تلاوت دی بند کی، بیا دی دا اذان سبات تلاوت شروع کی.